بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو او قدرمنو عزتمندو، نن موږ راغلي یو ترکي باندې کچکول ملنګ صاحب سره راغلي یو او په دې شعر راغواړم ستاسو ټولو مینوالو به دا غزل هم ډېر زیات خوښ شي او د دې شاعري به هم ستاسو خوښه شي. کله به ورشم ځان او ځیګر کلي ته، کله به ورشم ځان او ځیګر کلي ته، او چې پکې ګرځم په پخلا کلي مازدیګر ته. دا مازدیګر کلي ته دا غزل د سره شریکوي، ستاسو ټولو مینوالو به ډېر زیات خوښ شي. کچکول صاحب دا غزل ډالۍ کړي. کله به ورشم زه ځان او ځیګر کلي ته، چې پکې ګرځم په خلال کې مازدیګر کلي ته. دا مې آرزو او تمنا ده، ربه پوره یې کړې ته. په ژوند کې وکړمه د مینې دا سفر کلي ته، چې پکې ګرځم په خلال کې مازدیګر کلي ته. او داسې چمن دی چې ګلان پکې تازه ټوکېږي، ځان رسوم د خوشبو او د چمن کلي ته، چې پکې ګرځم په خلال کې مازدیګر کلي ته. د خپل کلي سره مې زړه داسې پیوسته خلکه، راته فریاد کوي چې ځو شابه سحر کلي ته، چې پکې ګرځم په خلال کې مازدیګر کلي ته. او کچکول ملنګ داسې رنځور دی، روغ به نه شي چېرته، هله به روغ شي چې داخل شي یو نظر کلي ته. یو پیراب جای شاد. کله به ورشم زه ځان او ځیګر کلي ته، چې پکې ګرځم په خلال کې مازدیګر کلي ته. دا مې آرزو او تمنا ده، ربه پوره یې کړې ته. په ژوند کې وکړم د مینې دا سفر کلي ته، چې پکې ګرځم په خلال کې مازدیګر کلي ته. داسې چمن دی چې ګلان پکې تازه ټوکېږي، ځان رسومه د خوشبو او د چمن کلي ته، چې پکې ګرځم په خلال کې مازدیګر کلي ته. د خپل کلي سره مې زړه داسې پیوسته خلکه، راته فریاد کوي چې ځو شابه سحر کلي ته، چې پکې ګرځم په خلال کې مازدیګر کلي ته. کچکول ملنګ داسې رنځور دی، روغ به نه شي چېرته، هله به روغ شي چې داخل شي یو نظر کلي ته. بسم الله الرحمن الرحیم. کچکول ملنګ صاحب تاسو واورئ او تاسو ته قصه قصه شعرونه ووایي، اوس پر زه یو شعر یو ټپې درته وایم او بیا به دې پسې کچکول ملنګ صاحب تاسو ته یو بل غزل وایي. ستاسو ټولو مینهوالو به ډېر زیات خوښ شي. وایي چې توجه ده کچکول وایي چې که څوک یې کړي نو نور دې نه کړي، که څوک یې کړي نو نور دې نه کړي، مینه د خدای رسول دې وکړي، یار دې هلک لاس مزه کړي، ماته په جمع دعا وکړي چې د هلک د یارانې نه سفر شمه. وی که څوک یې کړي نو نور دې نه کړي، مینه د خدای رسول دې وکړي، یارې د هلک لاس مزه کړي، ماته په جمع دعا وکړي چې د هلک د یارانې نه صبر شمه. او په تا مین جانان ازار دی، په زړه ورکړی دی ګزار دی، په هسپتال کې پروت بیمار دی، او غم دې له تا نه وفادار دی، ته کله کله غم دې تل راسره وینه. رانه جدا اخر پسې چې رقیبانو سره تې، زما په یو خبره نه، زما چې خوښ یې هغه تې، دا ستا چې بد شي زه یې مینه. او ورپسې سیرې مې ګریوان دی، د زړه په دشته مې خزان دی، خوشحالي نشته تش خفقان دی، د غم په ښار کې مې دوکان دی، ټولې کوڅې د جانان کور ته تللې دي. او جانانه هر ځای کې دې ستا یم، جانانه تا نه چې جدا یم، بس دې د ځان سره دې بیا یم، اول مې نه وي اوس یې وایم، زړه خبرې مې په خوله راځي. ابې ښکلو دعاو خلکو زړه ساتي، څوک چې پیسو باندې لږ ښه ساتي. ښکلې دعاو خلکو زړه ساتي، څوک چې پیسو باندې ماړه ساتي. ښکلې دعاو خلکو زړه ساتي، څوک چې پیسو باندې لږ ښه ساتي. او یو بل غزل لیکنه مماجي وایي چې که مې خپل که مې پردي را باندې ګران دي، خو په دین مین زلمي را باندې ګران دي. که مې خپل که مې پردي را باندې ګران دي، خو په دین مین زلمي را باندې ګران دي، د پردو خلکو په بدل کې د خپل کلي لیوني را باندې ګران دي. راوړه ستا د ښایستونو تصویرونه، اشنا ځکه پسرلي را باندې ګران دي، او چې څوک مې خندوي نو مې خوښېږي، او چې څوک مې ژړوي را باندې ګران دي. یو دې ټک که نغارمه کړه ګرانه وطنه، او بل دې مست مازدیګري را باندې ګران دي. ای اتله د ګلونو صفت مه کړه، او د ګلونو نازلي را باندې ګران دي. اوس دې ته یو ښایسته غوندې غزل ووایي چې دې ټول مینهوالو ډېر زیات خوښ شي. دا دی چې مسکال یې راکولې اوس مې نه پېژني، او خبرې دې څنګه شوې بدلې اوس مې نه پېژني. چې د مسکال یې راکولې اوس مې نه پېژني، خبرې دې څنګه شوې بدلې اوس مې نه پېژني. چې لوړ مې درکاوه تا به خندل راته،
چې لور مې درکاوه تا به خاندل راته هغه د غاړې راکولو هغه اسفالټ د کالام هغه چکه ایسه شوې هغه اسفالټ او د کالام هغه چکه ایسه شوې هغه چې سیند ته پرېوتلې اوس مې نه پېژنم او افسوس په دې راځي چې څومره دې خوړلی یم افسوس په دې راځي چې څومره دې خوړلی یم چې د غرض پوره شغل اوس مې نه پېژنم چې خوار غریب شوم کچکول نو څه وکړم چې خوار غریب شوم کچکول نو څه وکړم ما په دوبۍ کې به ګټلې اوس مې نه پېژنم